رحیم سلام علیکم ګران زده کوونکو ښه راغلاست د کیمیا درسونو ته هیله ده چې جوړ او روغ اوسئ او د کیمیا درسونه مو د لومړي لوست در سره کتلي وي. ګران زده کوونکو کوشش وکړئ چې نور درسونه هم دا چینل کې در سره وګورئ. ټول درسونه په پښتو او دري ژبه شروع شوي دي. تاسو کولی شئ چې دې نه ګټه واخلئ او نور ملګرو ته هم وړاندې کړئ چې هغوی هم ترې استفاده وکړي. ګران زده کوونکو موږ او تاسو د کیمیا په 5م لوست کې یو او په مخکیني درس کې موږ او تاسو د مرکب په باره کې وغږیدو، د هغې خواص مطالعه کړل، فرموله مطالعه کړل، د مرکب او د مخلوط فرقونه بیان کړل. نور دې درسو کې راځو کیمیا مخ ته بیایو. دې عنوان دلته دې درس کې چې موږ مخ ته ځو، اولین عنوان چې موږ وایو هغه د مادې یا د موادو خواص موږ وایو. کیمیا کې ګران زده کوونکو موږ کله چې مواد څېړو، خواص یې څېړو، دوه رقم خواص موږ لرو. خواص عموما په څو ډوله دي؟ په دوه ډول. یو ته فزیکي خواص ګران زده کوونکو ویل کېږي، فزیکي خواص او یو ته کیمیاوي خواص ویل کېږي، کیمیاوي خواص. یعنی خواص په عمومي ډول په څو ډوله دي؟ په دوه ډوله دي. یو فزیکي خواص دي او بل کیمیاوي خواص دي. یعنی دلته چې هر ماده هر مواد موږ څېړو د دوه نظره، هم د فزیک د نظره هم د کیمیا د نظره څېړو. یعنی د دې مادې مثلا دا مارکر ده، د دې فزیکي خواص څه دي او د دې کیمیاوي خواص څه دي، او په دې باید ځان پوه کړو چې کوم خواص ته فزیکي ویل کېږي، کوم ته کیمیاوي ویل کېږي. یعنی غلط نه کړو چې موږ کیمیاوي ته فزیکي وایو، فزیکي ته کیمیاوي وایو. راځو نو څېړو. اول فزیکي خواص ته راځو. فزیکي خواص ګران زده کوونکو کوم خواص ته ویل کېږي؟ هغه خواص ته ویل کېږي چې د یو مادې ظاهره پورې اړه ولري. ظاهري خواص دي، ظاهري خواص پورې اړه لري. یعنی د مادې د دایمي تغییر څخه نه، د شکلیز تغییر څخه. یعنی کله چې یو مادې شکل تغییر وکړي اما دایمي تغییر په اصلیت کې مادې تغییر را نشي، دغه خواص چې موږ څېړو دغې ته موږ فزیکي خواص وایو، یا هغه خواص چې د مادې ظاهره پورې اړه لري. لکه څه رقم؟ لکه خوند دی ګران زده کوونکو. خوند د موادو ټول فرق کوي. هر ماده ځان ته خاص خوند لري. مثلا موږ په دې پوهېږو چې بوره سره رقم خوند لري، که خوږ ده. مثلا مالګه سره هم خوند لري، لیمو سره هم خوند لري، صحیح ده، تیزاب سره هم خوند لري، القلي سره خوند لري. هر ماده ځان ته خاص خوند لري، خاص. نو دې لپاره موږ زیاتره مواد د خوند له نظره هم څه کولی شو؟ تفکیک کولی شو. صحیح ده که نه؟ یعنې تریخ مثلا تریو ده، صحیح ده که نه؟ خوږ ده دغسې. بل ګران زده کوونکو بل خاصیت چې فزیکي ده هغه رنګ ده. هر ماده ځان ته خاص رنګ لري. موږ او تاسو پوهېږو مثلا واوره سپینه ده، سکاره چې دي تور دي، صحیح ده که نه؟ مثلا په دې به مالګه هم سپینه ده. مثلا په دې پوهېږو چې مس سور ده، طلا چې ده مثلا هغه سره هم رنګ لري، زیړ رنګ لري. یا اوسپنه سره هغه د نقره سره هم رنګ لري، سپین رنګ لري. یعنې هر ماده ځان ته خاص رنګ لري، صحیح ده. نو دا خاص رنګ چې موږ د هر مادې په یاد وساتو، بعد د هغې نه موږ کولی شو ډېر ساده یو ماده څه کړو؟ د رنګ له مخې وپېژنو. مثلا بله ځلا ده ګران زده کوونکو. هره ماده ځان ته خاصه ځلا لري. یو ماده ګورئ چې هغې ځلا مثلا د طلا یو رقم ځلا ده، د شیشې بل رقم ځلا ده، د الماسو بل رقم ځلا ده، د مسو بل رقم ځلا ده. کله چې ورسره بلد اوسئ د هر مادې ځلا خاص موږ پېژندلی شو. نو ځلا هم چې ده د یو مادې څه رقم خواص ده؟ فزیکي خواص ده. بل چې ده ګران زده کوونکو بوی ده. هره ماده ځان ته خاص بوی لري. مثلا موږ پوهېږو چې د ګازو بوی څه رقم ده، صحیح ده که نه؟ یا د عطرو بوی رقم عطرونه لرو، رقم ګلان دي، بوی نه فرق کوي، صحیح ده. مثلا موږ پوهېږو چې یو کله هګۍ خوسا شي د هغې بوی څه رقم ده. یا کله چې موږ پوه شو چې یو خواړه وسوځېږي د هغې بوی څه رقم ده. یو خواړه مثلا خراب شي د هغې بوی څه رقم ده. هر بوی موږ د مادې هر بوی موږ ماده د بوی د نظره موږ یو بل سره فرق کولی شو. یعنې د بوی د نظره یعنې موږ د فزیکي خواص کې راځي. بل چې دا ګران زده کوونکو برقي هدایت ده. برقي هدایت یعنی بعضې مواد چې دي ګران زده کوونکو برق ځانه لیږدوي، بعضې یې نشي لیږدولی. ولې لیږدوي ولې نه لیږدوي؟ هغه برقي فزیکي خواصو کې راځي. یا حرارتي هدایت ده، یعنی حرارت ځانه لیږدوي یا یې نه لیږدوي، صحیح ده. د حرارتي هدایت راتلی شي داسې. یا فرض مثال بل شی ده ذوب ټکی. یعنی ذوب ټکی د مادې فزیکي خواصو کې راځي. د جوش ټکی، صحیح ده. د مادې درې ګونې حالتونه د مادې درې ګونې حالتونه: وزن د جسم، حجم د جسم، صحیح ده، د مادې حجم. یا د مادې فرض مثال چې کتله د جسم، او هم د مثلا د مادې وزن و حجم، مثلا د مادې انحلالیت، یا ماده په یو کې یادېږي بل کې نه لېږي، ول نه لېږي، کثافت، صحیح ده. او همدغسې نور هم لرو چې دا ټول فزیکي خواص دي چې موږ بیا تاسو کله مواد څېړل نو فزیکي خواص هم څېړو، کیمیاوي خواص هم څېړو. چې دغه باره کې غږېدو دا ټول فزیکي خواص دي.
کیمیاوي خواص ګران زده کوونکو هغه خواص ته ویل کېږي چې مادې په باطن پورې اړه لري یا دایمي خواص پورې اړه لري، دایمي خواص پورې باطن پورې اړه لري. یعنی موږ دا دي کې داسې یو چې یو ماده د یو مادې سره تعامل کوي بل سره نه کوي، ولې کوي ولې نه کوي. صحیح ده؟ یعنی یو ماده یو چېرته تعامل کوي 2 بیلي، بل چېرته تعامل کوي 3 اخلي، بل چېرته تعامل کوي 15 بیلي. علت یې څه ده چې یو چېرته بیلي یو دفعه یو چېرته نه بیلي. صحیح ده؟ علت دا ده چې یو ماده یو چېرته تعامل کوي بل چېرته نه کوي. علت د دې چې د فرض مثال فلورین زر تعامل کوي، کلورین د هغې نه صورت لږ ده، د برومین د هغې نه هم لږ ده، د آیونین د هغې نه هم لږ ده، تر حال چې ټول په یو ګروپ کې دي. صحیح ده؟ د دې علتونه چې موږ څېړو همدغه ته موږ بیا څه وایي؟ کیمیاوي خواص ورته ویل کېږي. چې دې کیمیاوي خواصو کې ګران زده کوونکو اول مثلا ولانس کیمیاوي خواص ده. صحیح ده؟ ولانس شکل پرې غږېږو یا د اکسیدیشن نمبر، د اکسیدیشن نمبر دا کیمیاوي خواص ده. یا فرض مثال د یو مادې د تعامل مایل یا د اړیکه، کیمیاوي اړیکه چې کله جوړي، کیمیاوي اړیکه چې جوړیږي، دا خپل ټول کیمیاوي خواص یو داسې نور چې د مادې په باطني خواص پورې اړه لري هغې ته کیمیاوي خواص ویل کېږي. چې دا باید موږ په دې باندې ځان بله خبره چې ده ګران زده کوونکو هغه د مادې نوعیت ده، د مادې یا د موادو نوعیت. یو ماده چې یو چیرته پیدا کیږي په څو ډوله پیدا کیږي؟ ماده په 2 ډوله پیدا کیږي. ماده نوعیت د نظره 2 ډوله دي. یو ساحوي ماده ده ګران زده کوونکو، یو ساحوي ماده ده او یو جسمي ماده ده. ساحوي ماده ګران زده کوونکو کوم مادې ته ویل کېږي؟ ساحوي ماده هغه مادې ته ویل کېږي چې د سکون په حالت کې یا د ولاړې په حالت کې موږ هغه نشو اندازه کولی. یعنې موږ داسې نشو کولی چې هغې په ولاړه کې په یو خلطه کې یا په یو بل لوښي کې واچو او اندازه یې کړو. فقط حس کېږي خو اندازه کېږي نه سکون په حالت کې. لکه څه رقم ګران زده کوونکو، لکه دا چې د ځمکې جاذبه ده، دا ځمکه ونیسئ او د دې جاذبه موږ حس کولی شو خو اندازه کولی د سکون په حالت کې نشو کولی. لکه دغه مارکر ګورم ته جاذبه موږ نشو رانیولی، که نه جاذبه نشي رانیولی، خو دا مارکر که کله خوشي کړو نو ځمکه یې ځان ته عموداً کش کاږي، نو دې ته بیا چې موږ حس کړله خو اندازه کولی د سکون په حالت کې نشي. یا چارج کېښودل شي، مثبت چارج یو ساحه ځان ته جوړوي، یو مقناطیس ځان ته یو ساحه جوړوي. لکه د لمر وړانګې چارج ته رسېږي دا خپله یو ساحه ده. نو دا څه رقم ساحه ده؟ ساحوي ماده ورته ویل کېږي. جسمي ماده هغه ته ویل کېږي چې په سکون حالت کې موږ هغه اندازه کولی شو. لکه دغه مارکرونه دا موږ جسمي ماده ده، ولې چې موږ سکون حالت کې دا اندازه کوو. 3 دانې دي، څومره دي، کتله یې څومره ده، وزن یې څومره ده، دا ټول اندازه کولی شو. دې لپاره دې ته جسمي ماده ویل کېږي. جسمي ماده ګران زده کوونکو په طبیعت کې په 3 ډوله پیدا کېږي. طبیعي حالتونه یې څو حالته دي؟ 3 حالت. یو ته جامد حالت ویل کېږي، یو ته مایع حالت ویل کېږي او یو ته ګاز حالت ویل کېږي. 3 حالت لري. ماده په طبیعي حالت کې په طبیعت کې په څو حالت پیدا کېږي؟ 3 حالت: جامد، مایع، ګاز. اصلا 15 حالت دي خو طبیعي 15 واړه نه دي، یعنې 3 طبیعي دي او 2 نور چې دي. یو پکې پلازما حالت ده ګران زده کوونکو، پلازما، او یو پکې چې ده نیوتروني حالت ده، نیوتروني. خو دا حالتونه هغه نه دي، یعنې طبیعي نه دي، خو دا حالتونه منځ ته راځي. تعریف به یې کوو، خو طبیعي حالتونه دا 3 دانې دي. طبیعي حالتو کې اول څوک ده؟ جامد. د جامد هغه حالت د ګران زده کوونکو چې دې حالت کې د موادو ذرات ډېر یو بل سره ډېر زیات نږدې دي. دغسې ډېر زیات یو بل سره نږدې دي. دغسې کله چې د موادو ذرات یو بل سره ډېر نږدې شي هغې ته جامد حالت ویل کېږي. سخت حالت ځان ته نیسي چې دا بعضې خصوصیت لري. مثلا موږ جامد کوم مواد ته؟ اول خاصیت دا مواد چې دي شکل ثابت ده. شکل ثابت په دې معنی چې هر لوښي کې واچ شکل تغییر نه کوي. دا مارکر که داسې ونیسي دا شکل ده، که داسې ونیسي دا شکل ده، شکل تغییر نه کوي. شکل چې ده ثابت ده. حجم ثابت ده ګران زده کوونکو، یعنې فشار پرې راشي تراکم وړتیا نه لري، یعنې دې کوچني کېږي نه، د تراکم وړتیا نه لري. حجم چې ده ثابت ده. د دې د ذراتو ترمنځ فاصله چې ده ډېره کمه ده، ولې چې ډېر یو بل کلک یو بل سره نږدې شوي دي، ډېر یو بل سره نږدې شوي، نو فاصله چې شوه ډېره کمه شوه. او د دې د قوت د ذراتو په منځ کې ډېره زیاته ده. یعنې اوله خبره څه ووایو؟ اوله خبره دا وایو چې د دې د شکل ثابت ده، حجم ثابت ده، تراکم وړتیا نه لري، فاصله د ذراتو ډېره لږه ده، قوت د ذراتو ډېره زیاته ده. دا خبره. او په دې حالت کې تعامل صحیح نه، چې بیخي تعامل نشته، کیمیاوي تعامل دی کې نه کېږي. په دې چې تعامل ګران زده کوونکو په یاد مې یو تعامل هغه وخت منځته راشي ټکر منځته راشي. کله ذرات یو بل سره ټکر وکړي بعد د هغې نه تعامل صورت نیسي. نو دلته خو کوم تعامل د ټکر نشته، دلته ټکر یا تصادم دلته نشته ده، ولې چې ذرات اهتزازي حرکت لري، انتقالي نه لري، ټکر نشته، نو دلته تعامل هم نشته. دې حالت کې موږ تعامل نه څېړو. دویم حالت مایع ده. مایع کله چې جامد نه فاصله لږه ډېره شي، جامد نه فاصله لږه ډېره شي، یعنې دومره شي چې مالیکولونه یو بل باندې یخمالک ووهي یا ښویه شي.
یعنی حرکت وکړي. کله چې یو بل باندې حرکت وکړي د یو ځای نه بل چېرته لاړ شي نو هغې ته موږ کوم حالت وایو؟ مایع ویل کېږي. دې حالت کې ګران زده کوونکو په یاد وي شکل ثابت نه ده، یعنی هر لوښي کې چې واچول شي د هماغه شکل ځان ته اخلي. یعنی فرض مثال چې په ګیلاس کې واچول شي د ګیلاس شکل، په جګ کې واچول شي د جګ شکل، په سطل کې واچول شي شکل د سطل شکل، او که په ځمکه واچول شي ځمکې شکل ځان ته اخلي. یعنی شکل چې د ظرف یا د مغلوخي تابع ده، خپل خاص شکل ځان ته نه لري. شکل ثابت نه ده بل حجم ثابت ده، یعنی فشار چې پرې راوړي وړوکی کېږي او د تراکم وړتیا نه لري. صحیح ده، تراکم وړتیا نه لري. فاصله یې د جامد نه لږه ډېره ده او قوه یې د جامد نه لږه کمه ده. یعنی قوه چې لږه کمه شي مالیکولونه لږه ډېرېږي. دلته انتقالي حرکت شته نو تعامل هم کېږي، یعنی مالیکولونه ته امکان د دې شته چې ټکر وکړي او تعامل وشي. دریم حالت چې د ګران زده کوونکو هغه ګاز ده. ګاز کوم حالت ده؟ کله چې مالیکولونه بیخي یو بل سره لري وي او یو بل سره هیڅ اړیکه ونه لري، یعنی فاصله ډیره زیاته، قوه ډیره کمه. صحیح ده. دې حالت ته بیا موږ چې وایو ګاز وایو. ګاز حالت کې ګران زده کوونکو نه شکل ثابت ده نه حجم ثابت ده، یعنی شکل لوښي پوره لري، حجم لوښي پوره لري، یعنی هر لوښي چې هماغونه حجم ځان ته نیسي. او بل خاصیت چې دا هغه لري چې فاصله ډیره زیاته ده او قوه بیخي هیڅ نشته او تعامل کې بهترین حالت ده. په دې چې مالیکولونه ډېر لرې دي او ټکر او تصادم دلته ډېر کېږي او تعامل کیمیاوي دلته ښه ده. دوه نور حالتونه چې طبیعي نه دي هغه مې ویل یو پلازما او یو نیوتریني. پلازما کوم حالت ته ویل کېږي؟ ګران زده کوونکو کله چې په یو اټوم ته موږ تودوخه ورکړو یا انرژي ورکړو، کله چې یو اټوم ته ډېره تودوخه ورکړو نو د دغه اټوم الکترون چې ده د دې مدار څخه تښتي. کله چې دغه الکترون د دې مدار څخه وتښتېده، صحیح ده، نو دغه حالت ته موږ چې پلازما حالت. دې پلازما حالت کې مدار له منځه لاړه، الکترون له منځه لاړ، نو تعامل معمولا دې حالت کې نشته. موږ دومره زده کوو. نور حالتونه که دا موږ پلازما مطالعه کوو موږ 2-3 ورځې دې کوم لیکچر ورکوی شو، خو د مکتب پورې اړه نه لري. صحیح ده، دومره مهمه نه ده. بیا دې ته وایي پلازما په 2 ډوله ده، سړه پلازما او ګرمه پلازما، خو هغه مهمه موږ ته نه ده. دومره مقصد زده کړئ. نیوتریني حالت کوم حالت ته ویل ګران زده کوونکو؟ کله چې او یو اټوم باندې فشار راوړي، یعنی کله چې یو الکترون نه حرارت تودوخه واخلي او هغې باندې فشار راوړم، فشار ورکړي امارت یې نه واخلي، نو دا الکترون سقوط کوي چې شته هستې ته سقوط کوي. نو کله چې دې سقوط وکړي همدې حالت ته نیوتریني وایي. ولې ورته نیوتریني وایي؟ کله چې دا الکترون سقوط وکړي ځي د پروټون سره هستې کې تعامل کوي او نیوترون جوړوي. څه جوړوي؟ نیوترون. همدې لپاره نیوترونیک حالت ورته ویل کېږي. صحیح ده. دغه د مادې څه ده؟ نوعیت ده چې موږ باید زده وي. بل حالت د ګران زده کوونکو بله خبره چې هغه باید موږ زده وي هغه کتله ده، یعنی بعضې اصطلاحات دي هغه باید زده وي. کتله کوم چې شته وي ګران زده کوونکو؟ هغه ذرات، هغه ذرې چې یو جسم ترې جوړیږي هغې ته د جسم کتله ویل کېږي. یعنی هغه ذرې چې د یو جسم د جوړولو کې موږ مصرفوو، یا یو جسم چې نه جوړیږي هغه ذرې پکې مصرفیږي، هماغې ته چې وایي هماغې ته کتله ویل کېږي. د یو جسم کتله ثابته ده، یعنی په دې معنی څو ذرې چې دا مارکر لري، دا مارکر دلته هم دومره ذرې لري چې امریکا ته هم دومره ذرې لري چې سپوږمۍ ته ویسي هم دومره ذرې لري، یعنی دې ذرې نه ډېرېږي او نه کمیږي. صحیح ده. نو کتله ثابته ده او د 2 پلې ترازو په واسطه باندې اندازه کېږي. دویمه خبره ګران زده کوونکو وزن ده. وزن ګران زده کوونکو چې شته وایي وزن د یو جسم هغه قوه ده چې د ځمکې د خوا نه په یو جسم واردېږي او هغه ځان ته راکاږي. مثلا زما وزن څومره ده؟ هغه نه ده چې ځمکې په ما څومره قوه وارده کړې ده. یعنی کله چې یو جسم ځمکه ځان ته راکاږي او عمود یې ځان ته راکاږي نو دغه حالت ته بیا موږ چې دی وزن ده. وزن د یو جسم ثابت نه وي، یعنی چیرته چې د جسم د ځمکې جاذبه کمه وي وزن هم کم وي، او چیرته چې جاذبه ډېر وي وزن هم ډېر وي. لکه موږ سپوږمۍ چې لاړ شو سپوږمۍ ته هلته نو 6 چنده دا وزن کمیږي، په دې چې هلته د ځمکې جاذبه کمیږي. او کله چې ځمکې ته راشو او د بحر څنګ کې ودرېږو نو هلته موږ ته اعظمي قوه راځي، او څومره چې د ځمکې نه لرې کېږو هماغونه موږ وزن هم تغیر کوي. د فنري ترازو په واسطه باندې اندازه کېږي وزن د جسم. درېیمه خبره ګران زده کوونکو هغه تخلخل ده. تخلخل معنا چې ده ګران زده کوونکو؟ خالیګاه. کله چې ذراتو ترمنځ خالیګاه وي هغې ته تخلخل ویل کېږي. مثلا دا زما ګوتې دي، ګوره تاسو ګورئ دې منځ کې فاصله ده، دلته یو بله ګوته یو بل جسم ځایږي، نو دغه جسم چې ځایږي دلته تخلخل ویل کېږي. یا د هندوانو یو کوټه چې ده یو چیرته وي او څخه ډېرې وي نو د هغې د منځ کې اسوري چې لیدل کېږي هماغې ته تخلخل ویل کېږي. صحیح ده. یا فرض مثال سفنج چې ورته وایي، سفنج منځ کې تخلخل ده ګران زده کوونکو. دې لپاره فشار چې پرې راوړئ کوچنی کېږي، هغه جامد ده خو د کوچنی کېدو یا تراکم خاصیت لري. علت دا ده چې تخلخل لري. څلورمه خبره ګران زده کوونکو باید زده وي هغه چې ده حجم ده ګران زده کوونکو. چې ده حجم د جسم چې شته وي ګران زده کوونکو، حجم د جسم چې ده
هغه فضا چې یو جسم یو چیرته نیسي همغه ته حجم ویل کېږي. مثلا د مارکر په دې صنف کې څومره ځای نیولی دومره ځای چې دی حجم دی، زما په دې صنف کې څومره ځای نیولی دومره، دا زما حجم ده. ته چې هملته ناست یې او څومره چې چاق یې هماغونه څومره ډنګر یې څومره چې ورته ناست یې نو همدغه ته څه ده، همدغه ته حجم ده. صحیح ده. حجم چې هغه فضا چې یو جسم یې اختیاروي ځان ته همغه ته څه ویل کېږي. بل ګران زده کوونکو دغه اصطلاحات هم درسره زده کړئ. مثلا موږ ویلې چې جامد حالت و، صحیح ده، مایع حالت ده او بل د ګاز حالت ده. صحیح ده. موږ دغه درې حالتونه لرو. دغه درې حالت د مادې موږ کولی شو د تودوخې په راکړې ورکړې دغه حالتونه یو بل ته تبدیل کړو یا بدل کړو. لکه څه رقم، کله چې موږ جامد مادې ته حرارت ورکړو نو دا بدلیږي چی ته زی مایع ته بدلیږي. صحیح ده. دغه حالت ته ویل کېږي ذوب، یعنی دغه اصطلاح زده کړئ. ذوب د ذوب ټکی د ذوب کلمه څه معنا ورکوي؟ کله جامد مایع ته بدل شي. او دا ولې کې کله چې جامدي ذرات دی یو بل سره نږدې وي، کله چې تودوخه ورکړي د دې اهتزازات یا حرکي قوه ډیریږي، اساسا قوه حرکت ډیریږي، اساسا یو بل څخه څه کېږي لرې کېږي او جامد مادې چې ته بدلیږي ذوب یعنی مایع ته بدلیږي چې دې ته ذوب ویل کېږي. او کله چې تودوخه بیرته ترې واخلي بیا راځي چې ته جامد دې ته بیا منجمد کېدل یا انجماد ټکی ویل کېږي. لکه د اوبو د انجماد ټکی چې ده 0 درجې سانتیګریډ دی، 0 ده، او د ذوب ټکی هم 0 ده. صحیح ده. کله چې ګران زده کوونکو دغه مایع ته حرارت ورکړي دا ځي چې ته بدلیږي ګاز ته بدلیږي، یعنی ګاز شکل ځان ته اخلي. بیا دې ته چې غلیان کېدل، غلیان یا جوش ورته ویل کېږي که نه، یا ورته چې تبخیر هم ورته ویل کېږي. تبخیر کېدل، تبخیر هم معنا همدغه ده ګران زده کوونکو. تبخیر خبره هم کله چې ویل کېږي تبخیر معنا هم همدغه شی ده. صحیح ده. یعنی کله چې مایع چی ته بدل شي ګاز ته بدل شي. د دې میکانیزم سره هم د ګران زده کوونکو یعنی کله چې موږ په یو لوښي کې مثلا اوبه ولرو، صحیح ده، اوبه د دې مالیکولونه دلته دي، د دې مالیکولونه د دې څخه وتلی نشي، تښتېدلی نشي. علت یې څه دی؟ علت یې دا دی چې د پاس د خوا نه یو فشار ده چې د اتموسفیر په نامه یادېږي، او دا فشار د پاس د خوا نه د ګازاتو د ځمکې ګازات چې کوم ګازات ځمکه لکه کمپلې غوندې یا بړستنې غوندې پوښلې ده، د هغې په خوا نه په هر جسم باندې، په ما باندې، په تا باندې، په لرګو باندې، په اوبو باندې، په ټولو شیانو باندې دا فشار موجود ده او په دې هم دا فشار موجود ده. نو دغه فشار نه پرېږدي چې د دې مالیکولونه یو بل څخه څه شي وتښتي. نو کله چې دلته موږ حرارت ورکوو، حرارت تودوخه ورکوو، نو د دې مالیکولونه یو بل سره ټکر کوي. کله چې دا ټکر کوي یو بل سره او ځي بیا د لوښي مثلا دیوال سره ټکر کوي، ستا د دې فشار لوړېږي. داسې حالت رارسېږي چې داخل فشار او باندې فشار سره برابرېږي. بعد د هغې چې برابر شي ټول مالیکولونه بعد د هغې نه غلیان کوي یا جوش کېږي یا تبخیر کوي او ټول تښتي. صحیح ده. که چیرې موږ او تاسو لاندې نه حرارت ورکړو، پاس نه فشار ډېر کړو ورباندې استا نو دلته بیا هېڅکله به تاسو وګورئ چې دا به جوش نه شي، ولې چې پاس نه فشار برابر نه ده. او کله چې فشار برابر شي ټول هغه کېږي تښتي. او که چیرې چېرته دا اوبه موږ چېرته کې داسې یو ځای کې کېږي چې هلته هېڅ فشار موجود نه وي نو ټول مالیکولونه به وتښتي. صحیح ده. دغه حالت ته موږ چې غلیان وایو. او کله چې بیرته ګاز راشي مایع ته نو هغې ته بیا تراکم ویل کېږي. چې ویل کېږي تراکم یا تکثیف هم ورته ویل کېږي. تکثیف کومه کلمه ده؟ کله چې تراکم ګاز ته راشي بیرته مایع ته راشي. ګران زده کوونکو بعضې مواد دي چې کله حرارت ورته یا تودوخه ورکول شي د جامد نه راساً چی ته ځي؟ ګاز ته ځي. د جامد نه راساً چی ته ځي؟ ګاز ته ځي. دلته جامد نه ګاز ته ځي، یعنی مایع کېږي نه راساً ګاز ته ځي. دې حالت ته بیا چې تسعید ورته ویل کېږي. چې ورته وایو تسعید ورته ویل کېږي. لکه نفتالین چې دا کار کوي. نفتالین یو ماده ده ګران زده کوونکو، کله چې تودوخه ورکول شي راساً مایع ګاز ته بدلیږي. یا ایودین چې کله مواد نه جدا کوو حرارت چې ورکړي تودوخه چې ورکړي راساً ګاز ته بدلیږي. او که چیرته دا ګاز ماده بیرته راساً چی ته راغله؟ جامد ته راغله، هغې ته بیا چې وایي تبرید ویل کېږي. دا بله اصطلاح ده چې هغې ته تبرید ویل کېږي. دغه اصطلاحات هم درسره زده کړئ. یو بله خبره ده ګران زده کوونکو، هغه معنا یې چې ده انبساط ده ګران زده کوونکو. انبساط چې ته ویل کېږي؟ کله چې یو مادې ته حرارت ورکوي د هغې مالیکولونه یو بل نه لرې کېږي نو د هغې حجم غټېږي. دغه حجم غټېدو ته چې انبساط کېدل وایي، انبساط کول وایي. مثلا موږ یو اوسپنه لرو، په دغه حالت کې مالیکولونه یې سره نږدې دي. صحیح ده. اصلي شکل یې اوس همدغه ده. موږ راخلو دغې برخې ته یې حرارت ورکړو، دغه برخې ته چې ورکړو حرارت، نو د دغه برخې ته چې ته حرارت ورکړه د دې ځي مالیکولونه سره څه کېږي؟ لرې کېږي. کله چې لرې شي دغسې لرې راځي. هلته مالیکولونه ډېر سره نږدې دي او هلته مالیکولونه ډېر سره لرې دي. نو دغه حالت ته بیا چې انبساط. او کله چې د دې نه حرارت بیرته واخیستل شي، بیرته دې حالت ته راشي، بیا دې ته انقباض ویل کېږي. انقباض. نو په یاده مې وي چې د انبساط برعکس یا معکوس عملیې ته چې ویل کېږي؟ انقباض ویل کېږي. صحیح شو؟ بله اصطلاح چې ده ګران زده کوونکو ارتجاعیت ده. ارتجاعیت
ارتجاعیت څه معنا ورکوي ګران زده کوونکو؟ کله چې په یو جسم باندې قوه ورده شي او هغه د دې جسم د قوې په اثر د دې شکل تغییر وکړي، او کله چې دا قوه بیرته لري کې بیرته خپل حالت واخلي. لکه فنر کش کوي شکل تغییر کوي، بیرته خوش کوي بیرته خپل حالت ته. لکه لبړ کش کوي شکل تغییر کوي، بیرته خوش کوي بیرته خپل حالت ته ځي. نو دې ته ارتجاعي جسم ویل کیږي. او کله چې یو جسم باندې قوه ورد کوي او بیرته خوش کوي بیرته خپل حالت ته لاړ نشي، هغې ته غیر ارتجاعي جسم ویل کیږي. لکه سرقه، لکه پلاستیک چې کش کوي، پلاستیک کش کوي شکل تغییر کوي بیرته خوش کوي خپل حالت ته نه ځي. یا سیم قات کوي، کله چې بیرته خوش کوي خپل حالت ته نه ځي، نو دې ته بیا موږ چې وایي ارتجاعي خاصیت. صحیح ده؟ ارتجاعي مثلا ارتجاعي مثال ورکوم، مثلا دغه فنر ده. صحیح ده؟ دا فنر لومړی حالت ده. دا ما کش کو، کله چې کش کوي نو دغه جبوره ده دویم حالت ده، بیرته خوش کوي بیرته مغه خپل اول حالت ته بیرته اوړي، دغه ته ارتجاعي جسم ورکیږي. بل خبره چې دا ګرځ ده کوونکو هغه چې ده انحلالیت ده، چې مهمه خبره ده چې ځان پې پوه کړي. انحلالات ګران زده کوونکو دوه رقم معناوې لري. یو خو د فزیک د نظره انحلالات دا معنا ورکوي چې یو ماده په بل ماده کې حل شي. کله چې یو ماده په بل ماده کې حل شي هغې ته موږ چې وایو دا انحلالات قابلیت لري. لکه بوره په اوبو کې حلیږي موږ انحلالات لري، مالګه په اوبو کې حلیږي انحلالات لري، بوره په اوبو کې حلیږي موږ انحلالات لري، خو غوړي نه حلیږي موږ انحلالات نه لري. دا د فزیک د نظره ده. کیمیا ورته څه وایي په 100 ګرامو اوبو کې چې څومره یو ماده حلیږي هماغې ته د هغې انحلالات ورکېږي. څه معنا ورکوي؟ یعنې کله چې یو لوښی ولرو او دې لوښي کې موږ څومره اوبه ولرو، دلته موږ اوبه ولرو څومره ولرو 100 ګرامه اوبه ولرو دلته. صحیح ده؟ دلته 100 ګرامه اوبه ولرو. نو دغه 100 ګرامو کې د یو مادې څومره حلیږي، څومره چې د قابلیت د څومره چې حلیږي هماغې ته انحلالات ویل. مثلا موږ د ایکس ماده لرو، د ایکس مادې 10 ګرامه په دې کې حلیږي، یعنې 10 ګرامه په دې کې حلیږي، 11 نه حلی فقط 10 حلی. بس د دې مادې د ایکس مادې انحلالات څومره شو؟ 10 ګرامه. یعنې کله چې موږ ته ویل کېږي چې د مالګې انحلالات 32 ګرامه ده، مثال دا 32 ګرامه څه معنا؟ یعنې اوس ته به ورته چې دا څومره چیش کې حل کړم، بیلر کې حل کړم، بشکه کې حل کړم، چک کې حل کړم، چیش کې حل کړم، دا به وایي په 100 ګرامه اوبو کې. یعنې په 100 ګرامه اوبو کې د مالګې 32 ګرامه حلیږي. مثلا بوره وایو 25 ګرامه. څه معنا ورکوي؟ یعنې د بورې انحلالات چې ده په اوبو کې څومره ده؟ 25 ګرام. په څومره اوبو کې؟ په 100 ګرامه اوبو کې. پس په 100 ګرامه اوبو کې چې یو ماده څومره حلیږي هماغې ته د هغې انحلالات ویل کېږي. مثلا موږ وایو د غوړیو انحلالات چې ده 0.01 ګرام ده. صحیح داسې به نه وایي چې نه حلیږي، بس یعنې دا معنا ورکوي چې په 100 ګرام اوبو کې دومره حلیږي. که ته غواړې ډېر حل کړې نو ته اوبه ورته ډېرې کړه، هغه به ډېر حل شي. صحیح ده؟ نو دغه ته موږ انحلالات ویل کېږي وایو. دغه ګران زده کوونکو د نن درس هیله ده چې یو شی هم ترې زده کړي وي، مهم ټکي درسره ولیکئ، میخانیکي کوئ او ورځئ په شپږم لوست. ښه وخت ولرئ، په مخه.